سورة الفاتحة دي سورة نوم دي د قرآن عظیم الشان ترتیب کې لومړی سورت دی او دې سورت نومونه ډېر زیات دي خو د قرآن عظیم الشان سورتونه یا مدنی دي او یا مکی دي. مدنی دي ته ویل کېږي چې نبی علیه السلام مبارک باندې مدینه منورې ته د هجرت نه پس نازل شوي دي که هغه په هر ځای کې نازل شوي وي هغې ته مدني صورت وایي. یعنی که نبی علیه السلام مبارک مدینه منورې ته د هجرت نه پس بل ځای ته تللی و، تبوک کې و، چېرته جهاد ته تللی و، چېرته غزوې ته تللی و، یا مکې معظمې ته عمرې ته تللی دي یا حج ته تللی دي او صورت پہ نازل شوی دی نو دوی ټولو ته مدني وي چې د هجرت نه پس نازل شوي وي. که په مدینه منوره کې نازل شوي وي او که په بل ځای کې نازل شوي وي دي ته مدني صورت وایي. او مکی دي ته ویل کېږي چې نبی علیه السلام مبارک باندې کوم صورتونه د هجرت نه مخکې نازل شوي مدینې منورې ته د هجرت نه چې کوم مخکې نازل شوي وي هغې ته مکی صورتونه وایي. برابره خبره ده که په مکه معظمه کې نازل دي او که په بل ځای کې نازل دي. د قرآن عظیم الشان بعضې صورتونه مدني دي په مدینه منوره ته د هجرې نه پس نازل دي، بعضې مکی دي د هجرت نه مخکې نازل دي او بعضې مکی دي او مدني دي. یو ځل مکه معظمه کې نازل شوي دي، یو ځل مدینه منوره کې نازل شوي دي. او په علماء مفسرینو کې د محققین مفسرینو قول دا دی چې سوره فاتحه مکی ده او مدني ده. یعنې دا نبی علیه السلام مبارک باندې یو ځل مکه معظمه کې نازل شوې ده او یو ځل مدینه منوره کې، دوه ځله پرې نازله شوې ده. دا د دې اهمیت باندې دلالت کوي چې دا دوه ځله نازله شوې ده، مکی ده او مدني ده. د دې صورت ډېر نومونه دي او د دې ډېر فضایل دي او یو خو مشهور نوم د دې سورة الفاتحه دی او فاتحة الکتاب هم ورته وایي. کتاب قرآن ته وایي او فاتحه چونکې د قرآن عظیم الشان شروع په دې باندې شوې ده نو ځکه دې ته سورة الفاتحه وایي. او په مونځ کې هم شروع په دې باندې کېږي. الحمدلله سړی شروع کوي یعنې مونځ کې قرائت په دې شروع کېږي. سبحانک اللهم او قرائت نه دی که خو ثنا ده نو په مونځ کې هم شروع په دې کېږي او قرآن عظیم الشان شروع په دې شوې ده نو ځکه دې ته سورة الفاتحه یا فاتحة الکتاب هم وایي. دغرنګې دې ته سورة القرآن هم اصل ته ویل کېږي او بنیاد ته، چونکې دې کې د قرآن عظیم الشان اصل موجود او بنیاد د ټول قرآن په دې صورت کې دی، ټول قرآن مجید. ځکه قرآن عظیم الشان کې څلور څیزونه ثابتېږي په دې ځان پوهېږي. یو په قرآن عظیم الشان کې بیان د الوهیت د الله کېږي چې الله معبود دی او د عبادت لایق دی او خدای دی. یو د دې بیان په قرآن کې کېږي. او بل پکې بیان د معاد کېږي یعنې پس د مرګه ژوند د دې بیان پکې کېږي. او بل پکې بیان د نبوت کېږي د نبوت او رسالت. او بل پکې د قضا او د قدر یعنې موږ چې څه کوو دا مخکې نه الله مقرر کړي دي. دا څلور خبرې په قرآن کې ذکر دي خو قرآن عظیم کې تفصیل ذکر دي او دا څلور خبرې سورة فاتحه کې دلته ذکر دي. ور الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا د الوهیت بیان دی، د الله د چې الله خدای دی، داسې خدای دی چې بل شریکي نشته، داسې معبود دی، داسې الله دی. بیا پسې دی مالک یوم الدین. نو مالک یوم الدین د معاد یعنې پس د مرګه د ژوند بیان دی چې د قیامت په ورځ هم یو ژوند شته او د هغې مالک الله دی. او بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین
دا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دا بیان د نبوت دی او ایاک نعبد و ایاک نستعین د قضا او قدر بیان او دا دی خو پس د نبوت بیان ګوره د ټول قرآن نه چوڼ په دې کې پروت د ټول قرآن چې ګوشان د چوڼ او خلاصه په دې صورت کې پرته ده نو ځکه دې ته ام القرآن یعنی اصل القرآن د قرآن اصل ورته ویل کېږي دغه رنګې دې ته سورة الصلاة هم وایي د دې دویش نومونه دي ښه دویش تاسو ته خو یو نوم درځي وي الحمد ووایه یا سورة فاتحه خو د دې دویش نومونه دې وویله نو دې ته سورة الصلاة هم وایي سورة الصلاة ځکه وایي چې د دې نه بغیر لمونځ نه کېږي نبي علیه السلام فرمایي لمونځ دغه چا نه کېږي چې پکې سورة فاتحه نه ده ویلې ځان نه چې یو کس لمونځ کوي او ده پکې سورة فاتحه په قص پرېښوده نو دې به مونږ د سره راګرځي ځان نه چې کوي او که نه په خطا کې دې پاتې شو او صورت یې ووایي او سورة فاتحه یې ونه وي لمونځ کې نو سجده سهوه به کوي نو هله به کار کېږي خو چې امام پسې ولاړ نو بیا دې نه وی لکه نبي علیه السلام فرمایي من کان له امام فقراءة القراءة له قراءة فقراءة الامام له قراءة چا چې امام وي نو د امام قرات د مقتدي قرات دی او قرآن کې الله فرمایي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چې قرآن لوستلی شي نو تاسو ورته غوږ کېږدئ او چپ شئ چې په تاسو رحم وشي دا د قرآن د منځ د باره نازل منځ باره کې نازل چې منځ کې قرآن لوستلی شي نو تاسو ورته غوږ کېږدئ مقتدیان خبره کوي چې امام پسې ولاړ نو د امام قرات ستا کار کوي نو هلته به یې نه وی او چې ځان نه ولاړې نو بیا به یې وی نو ځکه دې ته سورة الصلاة هم وایي چې په منځ کې ویل کېږي دغه رنګې دې ته سورة الواقعه هم وایي د نوم دی بل واقعه پورا د دې مضمون ډېر پوره دی معناګانې ډېر پوره دي دغه رنګې دې ته سورة الشفاء او سورة الشافیه هم وایي شافیه شفا والا او سورة الشفاء یعنې دې کې الله شفا اچولی لکه سنن دارمی کې روایت موجود دی چې نبی علیه السلام فرمایي په دې صورت کې شفا او د نبی علیه السلام یو صحابي ابو سعید خدری رضی الله روایت کې صحیح بخاری روایت دی چې موږ چېرته سفر باندې تلو په یو علاقه باندې تېرېدو یو ځای کې شپه راغله په یو قبیله کې هغوی ته موږ وایي موږ مسافر یو زموږ مېلمستیاو کې خوراک څښاک را باندې وکړي سره سره نشته وي هغوی وایي چې نه کړو بس د هغوی یو مشر چې کوم دی نو ماروچیچه چې ماروچیچه صحابو مېلمستیا نه کول نو ماروچیچه نو چې وی چیچه نو وي د هغه قبیلې یو جینۍ راغله ویې چې یاره هغه موږ هغه مشر خو مار چیچلی دی تاسو کې څوک داسې شته چې دم یې کړي نو یو صحابي موږ سره و موږ ته دا پته نه وه چې دې دم اچوي وي هغه وایي چې زه به یې دم کړم خو هسې دله نه دموم لکه تاسو زموږ مېلمستیا ونه کړه وایي چې په څو شکرانه به یې دم کې وي خبره یې ورسره کوله تر دې چې په 13 ګډو یې ورسره خبره وشوه چې 13 ګډې شکرانه به رایي داسې شکرانه خدای په موږ راواړوي ایله به کار سموي داسې یو لس دمه دې داسې واچولو هر یو دم کې دې 13 ګډې واخېستې که نه یو ګډه 50-50 روپۍ ده ایله به صاحب نصاب شي مالداره به شي نو په 13 ګډو یې ورسره خبره وکړه د ګډو چیلو واله نو بس هغه دم که 2 درې ورځې چې دم که سړی ټیک شو بس هغه ولې 10 ګډې ورکړې صحابه کرام ورته ویل یاره موږ ته خو پته نه وه چې ته دمونه اچوې دا مې څه دم واچو وي ما خو ام الکتاب او یا ام القرآن دا سورة فاتحه مې پې دمول او بل روایت کې داسې راځي چې دا به مې دماو او لاړې به مې په اخره کې راټولې کړې خو هغه مې په ورټوکلې وي بس ټیک ټاک شو د زهر وسر ختم شو وی بیا دا ګډې خو ورته دغه صحابي کې دي خو هغه وایي دې نورو ته یې ویله تاسو له هم پکې درکوو هغه وایي یاره موږ له مه راکوه ورېږه دا خو تا ناشنا کار وکړو په دم دې پیسې دغه واخېستې چیلې او ګډې واخېستې چې نبي علیه السلام مبارک نه م تپوس نه کړی نو دا لا نه تقسیمو وی بس صحیح د نبي علیه السلام مبارک نه به تپوس وکړو نو دې وی رالو وی نبي علیه السلام مبارک نه م هغې باره کې تپوس وکړو نو هغه نه یې تپوس وکړو چې تا په څه دم کړه هغه وایي چې د الله رسوله خو سورې فاتحه به مې ویو بس چوپ به مې پې کوو نبي علیه السلام ورته چې ښه تا ته څه پته وه چې په دې دم کېږي وایي زه دا هم ښه کار وکړو وی تقسیم کې خپل منځ کې مالم پکې حصه راکړي مالم پکې حصه راکړي نو دا د شکرانې دپاره دلیل هم دی
او مخکې نه چې ورسره مقرره کې د هغې دلیل دی، خو بهرحال غرض مې په دې کې و چې سورې فاتحه باندې دم کړی و، نو ځکه دې ته سورة الشافیه او سورة الشفا وایي او دا د دې فضیلت هم چې سورة الشفا یا سورة الشافیه. دغه رنګې دې ته سورة تعلیم المسأله وایي. تعلیم المسأله مطلب د سوال کولو چل تا ته الله دې کې ښایي ته به سوال څنګه کې. ګوره فکر ورته وکړه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم د الله صفت دی، د الله صفت دی. بیا دی مالک یوم الدین د هغه د تعظیم اظهار دی. بیا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا نه امداد غواړو، خاص تا عبادت کوو. نو بیا ورته سوال وکړي اهدنا الصراط المستقیم، موږ ته خو لاره وښیه سمه. ګوره چل درته ښایي چې سوال به څنګه کې، چې ته د چا نه سوال کې نو ته به ورته اول وې چې یاره ته خو ډېر سخي سړی او ته خو ډېر ښې او داسې او هغسې یو کار چې کې په چا، بیا به وایي چې یاره هلته دې م ښه کړي وو، دلته دې م ښه کړي وو، هغلته دې م ښه کړي وو، او بیا وایي چې یاره ستا شان خلکو نه خو مونږ امداد غواړو او ته خو خلکو سره کې امداده، بیا وایي چې یاره دې کار له راغلی یم که زما دا کار دې وکړ. نو ګوره دا د سوال کولو طریقه تا ته ښایي چې الله نه به څنګه سوال کوي. الله تعالی وایي ما نه داسې سوال کوه چې اول زما حمد او ثنا بیان کا، او بیا چې کوم دی نو د هغې نه پس زما د لوی بیان وکړه، د تعظیم بیان وکړه، زما ثنا صفت وکړه او بیا سوال وکړه. ځکه نبی علیه السلام فرمایي، صحیح بخاري روایت دی چې الله فرمایي چې د مونځ کې سورې فاتحه زما او د بنده په منځ کې تقسیم ده. مونږ زما او بنده منځ کې تقسیم دی، یعنې مطلب د سورې فاتحه ده. وی ځکه چې زما بنده کله ووایي چې الحمدلله رب العالمین، نو الله فرمایي چې زما بنده زما حمد بیان کړ. چې بیا دې ووایي الرحمن الرحیم، نو الله فرمایي زما بنده زما ثنا بیان کړه. چې بیا ووایي مالک یوم الدین، نو الله فرمایي زما بنده زما لوی بیان کړه. چې بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو بیا الله فرمایي دا زما او د بنده په منځ کې تقسیم دی، ځکه مال عبادت دی او په ما لازم د امداد دی. ځکه دې کې څه دي؟ ایاک نعبد، موږ ستا عبادت کوو، ایاک نستعین، موږ خاصتانه امداد غواړو. نو دا وی زما د بنده منځ کې تقسیم دي، دی به زما عبادت کوي او زه به د دې امداد کوم. او بیا یې چې اهدنا الصراط المستقیم و صراط الذین انعمت علیهم، بنده مانه امداد وغوښته، دعا یې سوال یې راته وکړو چې ما ته سمه لاره وښایي او زه به سمه لاره درته وښیم. نو دا سورې فاتحه زما د بنده منځ کې تقسیم ده، څه زما دپاره دي او څه د ده دپاره دي. کوم چې زما دپاره دي الله فرمایي زما دپاره دي، او کوم چې د ده دپاره دي نو هغه به ده ته میلاویږي. نو ځکه دې ته سورة الشفا ویل کېږي، دا سورة تعلیم المسأله، د سوال کولو چل. دغه رنګې دې ته سورة الحمد ویل کېږي، ځکه په دې کې د الله د حمد ذکر شوی دی. او دغه رنګې دې ته السبع المثاني وایي. سبع المثاني سبع په عربی کې وو ته وایي، مثاني چې بار بار تکراریږي، بار بار ویل کېږي. نو آیات دي او بار بار ویل کېږي که نه. مونځ کې ته 2 رکعاته مونځ کې 2 ځله وې، او چې 4 رکعاتو کې 4 ځله وې، نو بار بار ویل کېږي. او یا ورته مثاني دي وجې نه وایي چې دا 2 ځله نازله شوې ده، لکه سر کې مې چې درته ووایي. دغه رنګې دې ته سورة الدعا ویل کېږي، ځکه دې کې اهدنا الصراط المستقیم دعا هم شته. او سورة الرقیه هم ورته ویل کېږي، رقیه دم ته ویل کېږي، ځکه خلک دمونه چې اچوي نو سورې فاتحه پکې خامخا وایي، ځکه دا دم والا حدیث مې درته ووایي. او شفا ورته ځکه ویل کېږي همېلته وجه وي چې په دې خلکو ته شفا میلاویږي. دغه رنګې دې ته سورة السؤال هم ویل کېږي، او سورة المسائل هم ورته ویل کېږي. سورة ام الحکم د حکمتونو اصل چې په دې کې ډېر حکمتونه پراته دي، دا هم ورته ویل کېږي. او سورة الکنز هم ورته ویل، کنز خزانې ته وایي، او دا ورته ویل کېږي. نبی علیه السلام مبارک یو موقع باندې ناست و، امام ترمذي روایت کوي، جبریل علیه السلام هم ناست و. نو په دې کې یو درس شانواز شو ورسره، دا څنګه چې باران کېږي او دا ګړزار کېږي، داسې ګړزار شو، حالانکې اسمان کې وریځ نه وه. جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله دا ګړز دې واورېده وي، او وی دا د اسمان یو دروازه کولو شوه، چې دا دروازه چېرته مخکې هم کولو شوې نه ده او بیا به هم کولو نه شي. او په دې باندې یو فرشته راکوزه شو، تا ته راځي،
دا فرشته مخکې راغلی نه ده، نو بیا چاته راشي او هغه فرشته چې راغی نو نبی علیه السلام مبارک ته ووایي چې دا سوره فاتحه د دې مبارکي ورته ورکړه چې دا ما تا ته الله تعالی درکړې ده او دا بل چاته نه ده میلاو شوې. دا په دغه دروازه راغلی وه، په لومړي ځل دا دروازه کولاو شوې وه. نو د دې وجې نه د دې دومره عظیم فضیلت دی چې سعید بن معلا رضی صحابي دی، د صحیح بخاري روایت دی. دی وایي زه مونځ کې ولاړ مونځ مې کوم، وی نبی علیه السلام راته آواز وکړه چې دې خوا راشه. وایي ما وی چې زه مونځ کې ولاړ وم، پته راته نه وه چې نبی علیه السلام آواز وکړي مونځ به پرېږدې او ورځې به، دا پته راته نه وه. وایي ما چې زه ولږه دا سلام وګرځوم نو ور به شم. نو چې سلام مې وګرځوم ورغلم نو ما ته ویل چې ما چې تا ته آواز وکړو ته ولې رانلې؟ وی ما ورته چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه په مونځ ولاړم. وی ما ته وی چې ولې الله قرآن کې نه دي ویلي چې استجیبوا لله ولرسول اذا دعاکم، الله او رسول چې تاسو ته بلنه وکړي نو ورځئ وله، نو مونځ به دې پرېښي او ماله به راغلی وي. ګوره دا د نبي علیه السلام د حکم اهمیت دی چې مونځ پرېږده او ماله راځي. وی ما چې د الله رسول بیا به داسې نه کوم. وی ما ته وی چې تا ته زه یو غټ صورت په قرآن کې ښیم چې د ټول نه عظیم او اوچت صورت دی. وی ما یې چې ښه. وی چې کله د جومات نه وته وی ما ورته چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ما سره وعده کړې وه چې زه به تا ته د قرآن عظیم الشان ټول نه لوی صورت ښیمه. وی ما ته وی چې الحمدلله رب العالمین دا د ټول نه لوی صورت دی قرآن عظیم الشان. وی دی راته وښو. او د ترمذي روایت کې پکې دا الفاظ زیات دي چې نبی علیه السلام راته دا ووایي چې د دې په شان صورت نه په تورات کې نازل دی، نه په انجیل کې، نه په زبور کې او نه په قرآن کې بل داسې صورت شته. دومره یو عظیم فضیلت دی که نه؟ نو د دې صورت فضایل ډېر دي، ځکه چې د کوم صورت نومونه د کوم شیز نومونه زیات دي نو هغه د هغه شیز په لویوالي او په فضیلت او په عظمت دلالت کوي. نو د دې نومونه تفسیر روح المانی دوی ذکر کړي، ما هغه تاسو ته یاد کړل او د بعضو مې درته وجم ذکر کړي. نو دا د دې صورت نوم دی او دې ته سورة الفاتحه ویل کېږي. مونځ کې چې څه حکم دی هم درته بیان کړ، نن دپاره به دومره کافي وي. صحیح ده؟ اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآله وبارک وسلم.